امنیت شورا د ښځو د جبري مخ پټولو په اړه د طالبانو پر پریکړه غونډه کوي. ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو شورا سبا پنجشنبې د ښځو لپاره د چادرۍ په اړه د افغان طالبانو پر حکم د بحث لپاره غونډه وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو دا پریکړه د هغوی له لوري د سختدریزو پالیسیو د بیا پیلولو یوه نښه ګڼل شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشره او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز به د ناروې په مشرۍ د امنیت شورا د 15 غړیو هیوادونو استازو ته معلومات ورکړي. دا غونډه به د بندو دروازو شاته یا غیر علني وي او په لړ کې به یې د طالبانو له لوري د بشري حقونو او د نجونو او ښځو د ازادیو د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه خبرې وشي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د 1996 څخه تر 2001 کال پورې طالبانو ښځې له هر راز حقه بې برخې کړې وې او اوس سره له ډېرو ژمنو یې بیا هماغسې اقداماتو ته مخه کړې ده. طالبانو د تیر کال په اګست کې له واک ته رسېدو وروسته ویلي و چې د ښځو حقونو ته به درناوی وکړي. د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ښځو د جبري حجاب په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده فرمان له سخت عکس العملونو سره مخامخ شو. امریکا پرون وویل چې که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې به یې زیانمنې شي. قدرمنو لیدونکو تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.